مونږ همیشه وایو سبا له به زه کار شروع کوم، سبا له به زه وختي پاسم، سبا له به زه محنت کوم، خو دا سبا زما په دې قوم باندې را نغې. زمونږ یار دوست ملګري مونږ د خپل منزل نه لرې کوي او مونږ ته پته نه وي، خو چې کله اوبه د ورخه تېرې شي نو بیا مونږ لاسونه مروړو. هر هغه کار چې هغه تاسو خپل منزل اړخ ته بوزي تاسو دپاره اهم دی، او هر هغه کار چې هغه تاسو د خپل منزل نه لرې کوي تاسو دپاره اهم بالکل نه دی. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. لاندې ورځو کې زما یو آنلاین سیشن و سهار کې، اصغر صاحب سهار مې آنلاین سیشن و او دلته بهر نو. ستاسو په خیال سهار څه ټایم به هغه پاڅېدلي او آنلاین سیشن به څه ټایم و ستاسو په خیال؟ فیمیل دې ووایي څه ټایم به و؟ 9 یا 8. جی څه ټایم به و؟ 6 بجې. هغه کس ما سره سهار 4 بجې سیشن و آنلاین، 4 بجې. د عظمت تکل کوي نو پاسه شپې روڼې کا، د شوګیرو په بیه ډېر د کار سیزونه کېږي. او عربی کې ورته وایي من طلب العلا سحر الليالي. هغه کس چې سهار 4 بجې پاسي تاسو چې د بس مقصد وي که نه، او عام کس نه دی، چارټډ اکاونټنټ دی، سهار 4 بجې. نو ما ورته یاره چې تاسو خو ماشاءالله سهار 4 بجې مو ځان تیار کړی دی، او وی یاره جی ما تاسو نه ګنټه مخکې پاسېدلم، زه 3 بجې پاسېدلم، ما خپل اکټیویټیز هم برابر کړي چې ما نن تا سره مې سیشن دی نو ګنټه زه مخکې پاسېدلم. اوس تاسو ووایئ چې یو کس سهار 4 بجې پاسي او زما ماشوم زوی په سوات کې 10 بجې پاسي، دواړه برابر کیدی شي؟ سوال نه پیدا کیږي. قوم د سبا په تمه ناست دی خو سبا نه راځي، کوم وخت چې تیر شي ای ملګرو هغه بیا نه راځي. مونږ همیشه وایو سبا له به زه کار شروع کوم، سبا له به زه وختي پاسم، سبا له به زه محنت کوم، خو دا سبا زما په دې قوم باندې را نغې. د هغې بنیادي وجه دا ده چې زما ویژن نشته دی او زما په هغې په شا باندې یو مضبوط مقصد نشته دی. چې کله مقصد او ویژن واضح وي نو بیا سټریټیجیز ډیوایس کول پکار دي چې زه به اوس دا ژوند څنګه تېروم. هر هغه کار چې هغه تاسو خپل منزل اړخ ته بوزي تاسو دپاره اهم دی، او هر هغه کار چې هغه تاسو د خپل منزل نه لرې کوي تاسو دپاره اهم بالکل نه دی. دا یو خبره ګوره یاد ساتئ، دا کمپیوټر پروت دی که نه، دې کې کله کله وایرس هم راشي، چې وایرس راشي زمونږ غونډه ډیټا ختمه کي. کله کله ګورې مونږ ته پته نه وي، زمونږ یار دوست ملګري مونږ د خپل منزل نه لرې کوي او مونږ ته پته نه وي، خو چې کله اوبه د ورخه تېرې شي نو بیا مونږ لاسونه مروړو. نو په یار دوست باندې هم نظر ساتئ چې دی ما د خپل مقصد، یعنی زما چې د ژوند کوم مقصد دی هغې ته نږدې کوي که د هغې نه لرې کوي. که تاسو هغې ته نږدې کوي نو دغه ستاسو واقعي چې دوست دی او ملګری مو دی او بیا هغې سره دوستانه پکار ده. او که تاسو د خپل منزل نه لرې کوي نو ګورئ هغه ستاسو یار دوست نشي کېدی. قرآن کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم یا لیتنی اتخذت فلانا خلیلا. د قیامت پر ورځ به وي دا خلک ګناهګار او چې کوم دا جهنم ته ځي دی به وي افسوس کوي کاش چې دا پلانې کس ما په دوستۍ سره نه وي نیولی. دا افسوس او ارمان به ولې کوي؟ ځکه به کوي چې هغه دا ډیسایډ کړی نه چې کوم دوست ما منزل اړخ ته بوځي او کوم مې د منزل نه لرې کوي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.